د لوی او مهربان خدای په سپېڅلي او پاک نامه. اوسنی امنیتي نظام او اقتصادي حالات د پخوا په پرتله څنګه ارسوي؟ د امنیت تامین څومره پرمختیایي او انکشافي برخو کې کار کول ته زمینه برابره کړې ده؟ پخواني وختونه له اوسنیو سره څنګه ارسوي؟ سلام وختم بخیر. زه حمدالله همدرد یم او تاسو د اونۍ د باز د خبرونې اورېدونکي یاست. په دې خبرونه کې دوه تنه قدرمن مېلمانه دي راسره. هر یو لکه د هلمند پوهنتون استاد او جید دیني عالم شیخ الحدیث مولوي سید محمد سعید زاکري او قومي متنفس مولوي سید علي. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. شیخ صاحب که پیل تاسو څخه وکړو دا چې اوس امن دی، خلک د نظام څخه رضایت شي، د پخواني حالت سره توپیر څنګه ارزوي؟ سلام علیکم هیله تاسو د راډیو مشرتاب همکاران او ټول اوریدونکو ته په یو ځل وروسته راځو ستاسو د پوښتنې جواب ته. نو ستاسو د پوښتنې په جواب کې ووایو بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قلتم فاعدلوا صدق الله العلي العظيم. راځو یو دا چې نفس جمهوریت او اسلامی نظام څومره فرق کوي دا یو خبره، بل دا چې موږ چې کوم څه لیدلي دي دا او اسلامی نظام څومره فرق کوي. نفس جمهوریت د خلقو تعبیرونه په هغې کې فرق کوي. ځینې تعبیرونه د جمهوریت د دیموکراتانو په اصطلاح باندې دي، هغه د اسلام سره بالکل په ټکر کې دي. هغه هم یعنی هغې داسې وایي چې د خلقو حکومت د خلکو په خاصو پر خلکو باندې په دې ډول باندې دا په حقیقت کې د انسان د غاړې څخه د الهي مکلفیت کړي وستل دي. یعنی انسان ته هغه ازادي په اصطلاح باندې وربخښل چې په اسلام کې ورته بغاوت ویل کیږي. د اسلام دین معتدل دین دی. انسان یې دومره را محصور کړی نه دی چې انسان د مقید او اسیر حیثیت ولري، ولې دومره ازادي هم نه ورکوي چې د بغاوت تر کچې ورسیږي. موږ چې په اسلام کې کم ازادي پیژنو، د اسلام دپاره اسلام مسلمان ته، اسلام انسان ته کم آزاد حقوق ورکړي دي، د هغو حقوقو په رڼا کې د خپلو شته حقوقو څخه دی بالکل په خلاص مټ خپل استفادې کولی شي. دا قدر ازادي په اسلام کې شته ده. اما انسان داسې د یو وحشي ځنګلي حیوان غوندې ګیله کول چې دی په خپلو ټولو کړنو کې آزاد کړی شي، دا ته په دنیا والا اصطلاح باندې په انګلیسي کې یو کلمه ورته انارشیزم ګډوډي، دا خود به خود ټولنې ته انارشیزم راولي. بیا دا امکان نه لري چې انسان دی د وحشي ځنګلي حیوان غوندې آزاد سي او بیا د ټولنه منظمه منسجمه د ترقي خواته روانه پاتې سي. دنیاوال په اسلامي ټولنو کې د جمهوریت په نوم باندې اصل کې دوی انارشیزم پلي کول غواړي او غواړي انسانان د انساني ژوند پر ځای باندې یو حیواني ژوند ته واوړي او انسانان د ازادۍ په نوم بغاوت ته هڅوي. نو په دې معنا باندې یعنی انسان ته داسې دی فکر ورکوي، انسان د خپلو جامو په اغوستلو لباس په تعین کې پوره اختیار لري. اوس که وکتل شي په دنیا کې سړی وګوري نو دوی داسې شکل غوره کړي د ځانو دپاره چې هغه د انسانانو اشکال نه دي. خصوصا محرمه برخه د انسانیت یوه برخه ډیره د احترام ده، هغه زنانه قشر دی، ښځې دي. ښځې په انسانیت کې د احترام یو لوی قشر دی. ښځې ته په اسلام کې هغه چې کوم احترام ورکړی شوی دی دا د ښځې هغه اصلي حق دی. ښځه مور بلل شوې ده، د عزت پر مقام کښېنول شوې ده. ښځه چې کوروالا ده د عزت پر مقام ده، ښځه چې لور ده د عزت پر مقام ده، ښځه چې خور ده د عزت پر مقام ده، او ښځه چې مور ده خو نو بیخي هغه د تر پښو لاندې جنت ایښودل شوی دی. نو په دې معنا باندې ښځه باید څونه محترمه، څونه محفوظه، څونه مستوره چې د دې عزت، د دې احترام او د دې هیبت خوندي وساتلی شي. دا ښکاره خبره ده. هر هغه څوک چې صاحب د احتشام، هیبت او دبدبې وي هغه په عامه محضرونو کې نه راڅرګندېږي. ښځه په اسلام کې داسې د احتشام وړ، داسې د دبدبې او د هیبت څخه جوړ یو څوک دی. لہذا دا باید په عامه محضرونو کې راښکاره نه کړی شي، او که ښکاره کېږي نو دومره پرده پوښه وي چې د بدن یوه عضو یې معلومه نه شي. د دې دپاره احترام دی. خو دنیاوال اوس د ازادۍ په نوم ښځې داسې بغاوت ته هڅولي دي چې د خپلو حقوقو څخه بېچارهګانې بې برخې دي، حتی اوس خپل احترام په ټولنه کې خوندي نه سوی ساتلی. نو جمهوریت خو یو دا ډول ازادیو ته جمهوریت وویل شي، دا خو د انسانیت سوتل او بغاوت په حقیقت کې
د دې او د اسلام څه فرق دی؟ د دې او د اسلام فرق دا دی چې اسلام د ازادۍ دین، اسلام د سوکالۍ دین، اسلام د نظم انسجام دین، اسلام د خواخوږۍ دین، اسلام د انساني چوکاټ د ساتنې دین. نو نظام هم داسې نظام او جمهوریت د بغاوت، انارشیزم، بیعفتۍ او د ازادۍ په نوم د ګډوډۍ او د انساني محترم قشر د بې عزته کولو او په هر میدان کې کاغه تجارتي وي، کاغه اعلاناتو په کچه باندې وي، هغه بې عزته کول. موږ وینو په دنیا کې کافران د ښځې د عزت څخه سوء استفاده کوي. یعنې د خپل یو کوچني جنس د یو قلم شي د فروش دپاره د یوې محترمې ښځې چې هغه په حقیقت کې الله محترمه پیدا کړې ده، د هغې عزت لیلامۍ، د هغې عکسونه لوڅ و نیمه لوڅ پر هغه شي باندې تجارتي توکي باندې نشري ورته د یو څو پیسو په مقابل کې. او دا ښځې ته ویل چې دا ستا حق دی چې ته داسې عکس واخلې. ښځه یې په دې د حق په نوم د یو څو پیسو ګټلو په خاطر دومره بې عزته کړې دی، دې عزت یې لیلام کړی دی. اسلام د ښځې حقوق ساتي، اسلامي نظام د ښځې پت ساتي. او جمهوري نظام هغه ښځه لیلامول، ښځه بې عزته کول، ښځه بې پته کول، ښځه د شهواني وږو لیوانو په لاس ورکول. دا د جمهوریت د نظام او د اسلام د نظام د انساني عزت پاک له توپیر دی. او راځو مالی او اقتصادي برخې ته. په جمهوریت کې د خواخوږۍ پروګرام نشته دی. کنه یو څوک د جمهوري اصول کې یو د خواخوږۍ پروګرام وشي. په اسلام کې چې څنګه انسان ته حریت او ازادي په مالی او اقتصادي چارو کې شته ده، یو سړی کولی شي چې د میلیاردونو سرمایو مالک شي. داسې نه دی لکه کمونیستي نظام چې وایي اشتراکي نظام دی، په اصطلاح باندې هغه وایي چې سرمایه او کوم د تولید منابع چې دا د یوازې دولت سره پاتې شي او چاته دې نه رسېږي، ولس ته د شی نه ورکول کېږي، ولس ته یوازې د کار په بدل کې بس هغه خپل حق وسهمه واخلي، نور د تولید منابع ټولې مشترک پاتې شي، لکه فارمونه زراعتي یا مالداري یا کومې کارخانې چې د دولت ملکیت وي او خلق دې د کار په بدل کې شی اخلي. یعنې خلقو ته په اصطلاح باندې د خپل تذکرې په حساب باندې چې د دې ملک یو تبع دی، یو رزق ورته قوت لا یموت ما یکفي ما چې مقرر وي، نور د دولت سره پاتې وي. یعنې یو سړی د سرمایې مالک نشي جوړېدلی په اسلام کې کېدلی شي. او په بالمقابل کاپیټالیزم بیا انسان ته سرمایه ورکوي، خو دا سرمایه په اصطلاح باندې د یو ځنګلي قانون په شکل ده چې زوروران کولی شي چې د کمزورانو ټول حق د استثمار په تقاضا باندې ځان ته راواخلي. لہذا سود ته اجازه ورکړې ده. اسلام سرمایه داري مني، خو سود نه مني چې د بل حقوق پکې راجلبېږي، خمار نه مني چې د بل حقوق ناکمفت پکې اخیستلی کېږي، خیانت، اختلاس، رشوت دا په اسلام کې مطلق ممنوع دي. اسلام د دې ترڅنګ چې سرمایه درکوي توصیه درته لري. یوه توصیه د زکات ده، بله توصیه د خیرات ده، بله توصیه د صدقه فطر ده، بله توصیه د وصیې ده، بله توصیه د صله رحمي ده، بله توصیه د قرضداري د خواته د متوجه کول او د هغې غټ ثواب. ګور رسول صلی الله علیه وسلم برک وایي صدقه بعشرة امثالها ده، والقرض چې دی دا ب18 امثاله دی. دا حدیث مقدس دی چې خیرات لس چنده ثواب دی. یو روپۍ د خیرات ګوالس دی وګټلی، اما پور دی یو چاته ورکوي، یوه روپۍ دی ورکړه ګوال 18 روپو ثواب دی وګټي. اسلام کې دا د مواسات، د همدردي او د ټولنې کې د همغږۍ د خواخوږۍ پروګرامونه دي. شنې اختر راځي باید غني سړی د خپل هر نفر د کور پر سر باندې یو مسکین ته د یوې ورځې خوراک ورکړي. لوی اختر راځي باید ماړه خلک په کور کې یو حیوان حلال کړي او د هغې غوښې په کې همسایګانو باندې تقسیم کړي. یوه درې میسه باید خپل همسایګانو ته ورکړي، د خپلو مسکینانو کلیوالو ته ورکړي. کال پر ده تیریږي که دی میلیاردر دی، مثال دی 40 میلیارده لري، په دې 40 میلیارده کې به دی یو خپل یوه 40 د مال د خپل محلې فقیرانو ته ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره باقاعده پروګرام جوړ کړي، خپل عاملین به یې لېږل هرې منطقې ته او ورته ویل به د دغې منطقې د غنیانو زکات راواخلي، د هغې منطقې پر فقیرانو ورویشي ورته. نو په اسلامي نظام کې دا ټول سسته، او په جمهوري نظام کې موږ دلته ولیدل چور، چپاول، غلا، دزدي، رشوت، زور بلای زور. دا زموږ د مشاهده نظام خبره وه، او د دنیاوالو د جمهوري نظامونو بس دا دی چې څوک واکمن سول هغه هر څه چلیږي چې
کمزوري دغه به یو خبره هم نه منل کیږي. د اسلامي نظام او د جمهوریت نظام فرق دا دی چې په اسلام کې د انسانانو حقوقو ته اعتبار دی، دا نه کتل کیږي تور سپین چاغ ډنګر زورور کمزوري، او په جمهوریت نظامونو کې واک ته کتل کیږي. ډیره مننه شیخ صاحب. دا چې اسلامي نظام قایم دی خو ځینې خلک اوس هم د پخوا په ارمان دي، د دې خلکو حکم د شریعت له نظره څنګه دی؟ ډیره ښایسته پوښتنه ده. یو خپله خو الحمدلله دغه ارماني خلقو پیسې دي ډیره لږ ده، که څه هم په غربي رسنیو کې به د دوی اواز ته ښه انعکاس ورکول کېږي، ډیر به معرفي کېږي، یا به د سوشل میډیا پر مخ باندې د دوی جعلي سایټونو په اصطلاح باندې والونه زیات خلک تر سترګو کوي، وایي به چې دا د یا هم د جمهوریت غوښتنه کوي یا هم کوي دا هم کوي. دا په واقعیت کې څو خلک دي؟ دا د افغانستان په سرزمین کې هغه خلق دي چې دلته اوس یو ځینې نه اکثریت حصه د لیدي هم نه دا د دوی غږ چې په غربي رسنیو کې منعکس کیږي د جمهوریت د مطالبې لپاره. دا د افغانستان څخه هغه تشدیدي خلق دي چې د ملت او د دین د دواړو د دې وطن او د خاورې پوروړي دي په حقیقت کې. دی دلته په افغانستان کې ځان ته د استوګنې آرام ځای نه محسوسي. وجه څه ده؟ پوروړي دي. هیڅ پوروړي د خپل پوروړي په کلي کې ځان ته آرام نشي محسوسولی. دا خلق د دې ملت د وینو هم پوروړي دي، دا خلق د دې ملت د عزت هم پوروړي دي، دا خلق د دې ملت د شتمنیو هم پوروړي دي. موږ تاسې ولیدل د عسکره تر رئیس جمهور پورې ګردو شتمنۍ غلا کړلې، رئیس جمهور هم یوه تیاره پیسې وزغلولې. دا د جمهوریت په سر کې سړی و، هغه 1 نمبر سړی ورته ویل، هغه نمبر 1 سړی ورته ویل، هغه معاینې ته چې میرمنې اول ویل کېدل هغه سړی و. هغه هم به ستا هلیکاپټر پیسې ویوړلې چې دنیا نړیوال رسنۍ ټولې په خبرې. دا داسې د پټې خبره هم نه ده، یوازې زموږ ستاسې د راډیو تر کچې پورې رامحدوده خبره هم نه ده. نړیوال رسنۍ سو چې د جمهوریت مشر ځان سره پیسې ویوړلې. اوس پورې هم په دوبۍ کې ناست، هلته څوک مفلسه ګزارش کوي، هغه د پیسو ځای دی او دی هلته هېڅ ماموریت هم نه لري. څه کال ته تېر کړي، د څو مصرف کړي. نو دا خلق په حقیقت کې چې دا تللي دي، دا اوس په غربي رسنیو سره د مرکو د لارې او د خبرو د لارې غواړي د افغانستان د خلقو ذهنیت دې ته مخشوش کړي چې موږ برته جمهوریت غواړو. په افغانستان کې داخل الحمدلله یو دا خلق لږ دي، که یو نیم پاتې وي هغه هم خلق وي چې د افغانانو د وینو او د افغانانو د عزت په بدل کې کافرانو روپۍ ورکولې، هغه روپۍ ارمان دي. یو سړی دا نشي په ګوته کولی چې جمهوریت په وخت کې چې دی په جمهوریت کې و دی یو ښېګڼه وشي، بلکې په دوی کې ځینې خلک چې اوس یې دماغ کار کړي، په هغه وخت یې دماغ کار نه کوی، اوس یې دماغ کار کړی دی. دا خبره یې خپله منلې ده چې والله ژوند خو دا دی چې اوس دی څه دوامه سره شپې مو وي، خاورې دي د کفارو د یو څو روپۍ چې موږ ترې راکولې، نه مو سر په امن و، نه مو اولاد په امن و، نه مو ژوند په امن و، نه مو ګړی معلومه چې کله به مړه کېږو، او چې مړه به سولو څوک مادرې و فاتحې ته هم په خلاصه خوله نه راتلی، چا شه د خدای بخښنګ خبره هم نه راپسې کول. دا د داسې خلکو د خولې ما خپله اورېدلي دي چې په جمهوریت کې دی وظیفه، زوی وظیفه، بل زوی وظیفه، ګردم نظامي خلک ډېرې پیسې هم غلاګانې موقع پر درلودله، خپله اوس دا خبره کوي چې ژوند دا دی دا مني. نو یوازې خلق پاتې کیږي. د هغوی حکم خو نو دا دی چې دا د اسلام په مقابل کې خواران ملامت خلق دي، باید د دیو د پاره یوازې د توبې لاره خلاصه ده چې شکر ادا کړي د شته نظام، د الله تعالی شکر ادا کړي او د خدای احسان ومني چې موږ خدای پاک د دې بدرنګه کرغېړن ستړي ستونزمن اشغالګر حالت څخه راویستلو، آزاد فضا او د اسلامي نظام سوري ته او د رسول الله اساسا تر بیرغ لاندې خدای موږ واچولو. د دې شکر باید د دې خلکو حکم چې دی حکم یې دا دی چې دوی باید توبه وباسي، د خپل دا کار نور لاس پر سر سي، لا افواهات خپرول، بې ځایه نشرات کول، ځان په هغه ارمان باندې ښودل، الله ته فقط ځان شرمول دي او دې مخلوق ته بیا هم ځان داسې معرفي کول چې زه لا تر اوسه پورې د دې ولس دښمن یم. زه هم څوک چې جمهوري نظام غواړي په حقیقت کې د دې خاور دښمن دی، ځکه دلته جمهوریت د دې خاور دښمنانو راویستلی او د دې خاور دوستانو نو راویستلی. دلته جمهوریت امریکا راویستلی، امریکا د دې خاورې دوست نه دی، نه کېدای شي، ځکه هغه کافر، موږ مسلمان یو. کافر او مسلمان فکري اعتقادي دښمني سره لري، د دوی د ژوند تر آخري سلګۍ پورې دوی دوستي نشي سره کولی.
که طبابیت تعاملات ولې ورسره کوي دا بله موضوع ده، کېدای شي پر هغې بحث وشي. فقط داسې وایم موږ د کافر سره د تجارت او په اصطلاح باندې سیاسي ډیپلوماسي د مخې یو راکړه ورکړه په دنیا کې د سالم ژوند تېرولو دپاره اصول لرو. د هغه اصولو د په رڼا کې د ولا او برا د قوانینو په مراعات باندې موږ کولی سو د خپل ژوند چارې تنظیم کړو. اما د هغوی باداري پر ځان منل، د هغوی راویستل، د هغوی نظام خپلول دا نسو کولی. ډېره مننه مولوي صاحب. سیدالي تاسو په سیمه کې یو منل سوی شخصیت یاست، یو متنفس شخصیت یاست. که دا راته ووایاست چې جمهوري نظام د امارت سره څنګه ارزوئ؟ د اوسني نظام چې اسلامي امارت دی، اولین براسو د اسلام ټکی دلته پکښې کې دی. اسلام خپله د یو داسې چا د پاره نوم جوړېدلی سي چې هغه خپل هر څه الله ته وسپاري. د الله اوامر ټوله په خپل ځان کې جاری کی، په خپل اعمالو، په خپل کړو وړو کې، په خپل افعالو کې ټول د الله جل جلاله پر قوانینو باندې ځان او خپل اعمال او خپل کړه وړه او خپل افعال برابر کی. نو وسم راځو ودی ته چې اسلامي امارت الله جل جلاله د داسې کسانو فلاس باندې ورکړی دی او د داسې کسانو فلاس باندې راوستلی دی چې هغه اولین وارثین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل حدیث دی، حدیث شریف کې وایي که چیرې یو څوک د عالم سره ناسته وکړي، یو څوک د عالم سره لاس په لاس کې ورکړي، د زما سره یې ناسته وکړه، د زما سره لاس په لاس کې راکړه، نو اوس که د هغه در قیادت لاندې ته ژوند کوې، یعنی هغه ستا مشر وي، د هغه په اطاعت کې ته یې، نو بیا به الله جل جلاله تا ته کمې درجې درکړي، ډېرې غټې درجې به درکړي. یعنی ټول د افغانستان ولس ته به الله جل جلاله داسې مقام ورکړي په دنیا کې لکه اوس چې څنګه امان فراوستلی، امنیت ورته راوستلی دی، کم مشکل نسته، هر څوک خپل د حقوقو څخه برخمن دي. که چیرې د یو چا په حق کې څه تجاوز سوی، کولی شي چې بیا یو بلې اړونده ادارې ته دا پیش کړي چې زما سره دا مشکل سوی او غږ یې واورېده هلته. دا خو دې ده. او بل چې اولین د دیو کسانو اطاعت کول پر موږ تاسو لازم دي. دا داسې نه چې دوی پر موږ لازم کړي دي، دا د دوی خپل د واک په خاطر نه، دا دوی په زور پر موږ باندې ترپلي دي، نه. الله جل جلاله دوی ته دغونې قدر ورکړی دی. د الله جل جلاله هغه مقرب کسان دي د علما، او هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی په لاس، د دوی په سرشندنه باندې، د دوی په قربانۍ باندې، یا په ژبه باندې، یا په مال باندې، یا په سر باندې، یا په اولاد باندې، په هر لار چې وي الله جل جلاله دا نظام موږ ته راوستلی دی. په مقابل کې د هغه نظام چې مخکنی سرکشه د الله جل جلاله څخه سرکشي کول، چې څوک د الله څخه سرکشي کوي نو زما او ستا بیا څه پروا لري؟ د اسلام څخه سرکشي کول د ملت څه پروا لري؟ څوک چې د الله څخه سرکشي وکړي بیا ستا به کم نه کوي، ستا د عزت، ستا د مال، ستا د هیڅ شي به کم نه کوي، ستا د یو مادي شانو په مقابل کې انسان مرګ هم هېڅ نه ورته معلومېږي. او ډېر موږ تاسو وم لیدل، ومومرېدل پر مال باندې انسان وژلی، د هغه پر عزت باندې انسان وژلی، هغه خپل عزت خوندي کوي، خدای بې عزتیا زندې غواړي، هغه یې وژلی دی، هغه یې بندي کړی دی، هغه ته جزا ورکړې ده، هغه یې شکنجه کړی دی، نور تکالیف یې پر تیر کړي دي. دا په تیر نظام کې دا و. او اوسنی نظام چې دی الله جل جلاله داسې معتدل نظام راته راوستلی دی، د دې شکریا پر موږ لازم ده. الحمدلله، شکر حمد وي الله لره، خدای تعالی جل جلاله دی پاینده کم دائم او قائم او پر هغه اصول باندې چې د الله جل جلاله اصول وي، پر هغه قانون باندې چې د الله د قرآن قانون دی او د الله د رسول قانون دی او د الله د رسول سنت طریقه د پر هغو دي ټول مشران مشکشران بیا هم پاینده کې الله جل جلاله برابر کی او دائم او قائم دی مو الله ولري. ډیره مننه. مولوي صاحب که درته ووایي چې په افغانستان کې د اسلامي نظام پر راتګ سره د خلکو ستونزې ډېرې حل سوي دي که پخوا کې د خلکو ستونزې حل وي، یعنې اوسنی نظام څومره د ستونزو حل ته فرصتونه زیات کړي دي، موقع زیات سوي؟ ډیره مننه. ډیره ښه پوښتنه پر ځای پوښتنه یې وکړله. یقینا هم
دا هر چاته واضح خبره ده، هر چاته معلومه خبره ده. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې اوس دغسې پر لار باندې یو کوچنی راګیر کې، په یو کوڅه کې یو کوچنی راګیر کې پوښتنه ځینې وکړي، هغه هم دا درته وایي چې تیر نظام د ملت اولین هغه غله د دین د اسلام وه، وروسته د ملت د عزت غله وه، د ملت د مال غله وه، د شتمنیو غله وه. نو دا او هغه ډیر توپیر هم سره لري، لکه څنګه مخکې توپیر خبره وه. او په دې اوس کې د هر انسان عزت خوندي سوی دی په دې اسلامي امارت کې، او د هر انسان کور خوندي سوی دی، د هر انسان مال خوندي سوی دی، هر انسان خبره و ځای ته ځي. دغه ملت کې هر سړی را ولاړېدای شي، په دې وطن کې هر سړی را ولاړېدای شي. په اصطلاح باندې په ولسوالۍ کې یو څوک دی، په ولایت کې دی، یا یو بل داسې لیرو اطرافو کې یو سړی دی، خو هغه خپل حق طلبوي او حق هم د چا سره وي. اسلامي امارت ودې ته لبیک وایي او د دوی حق ورته ثابتوي، د دوی حق د دوی په لاس ورکوي. او کم جمهوریت چې و هغو دا نه کاوه، دغه ستونزې جمهوریت نه ورته حلولې، یعنې دا ستونزې نورې هم ورته زیاتولې. هغو د یو مادي شانو په مقابل کې د ده ستونزې نورې زیاتولې، د ده حق یې بیرته په هغه ظالم باندې خوړی. اسلامي امارت د هیڅ شي په مقابل کې د یو مسلمان حق په بل باندې نه خوري. که څه هم بل کس ظالم وي، ظلم کوي، خو بیا هغه ظالم تر لاس راټینګوي، د مظلوم حق ورسوي. د مظلوم څونې حق چې وي هغه هغه ته تسلیموي. شیخ صاحب که تاسو راته ووایئ چې د ولس لپاره په مادي لحاظ پخواني حالات په ګټو او که اوس امارت؟ جزاک الله، الله پاک خیر درکړي. د جناب حاجي مولوي صاحب خبرو کې هم دې ته اشارې وې. د ولس لپاره په مادي لحاظ دا ویلی سو چې امارت اسلامي د ولس لپاره ګټمن دی، په دې خاطر باندې چې اسلام هغه دین دی چې د دې نظام هغه اساسي منشور دی چې هغه انسان ته د انسان ټول حقوق ورکوي. نو د یو چا د حقوقو په مالکیت کې خپله ګټه وي، نه دا چې سړی سلب صلاحیت سوی. نو په جمهوري نظام کې خو واک یوازې ګټه کول او واک هم ګټه نور نه کول، د امریکا نه شناخت ګټه کول. نور د افغانستان په جمهوري نظام کې خو چې د امریکان ته به مقبول و، حتی دغه دوی چې خپل منځي یو څو ورځې داسې ګڼله چې دوی چې ولشتاګوی موږ ته جمهوریت راویستی دي. هغه د کفري جمهوریت غوښتنې چې کول هغه هم ناراضه باره و. ولې په دې وجه باندې چې د اسلام په مقابل کې چې جمهوریت ته غوښته، هغوی ته جمهوریت د جمهوریت په ډول نه ورسېدی. خاطر د دې و چې د امریکانو به خوښ و چې یوه رایه نه وای ګټلې هم بس هغه سړی پر سر د واک راتلی، او چې د امریکانو ناخوښه وای چې د ګرد ولس رایه ورسره ملګري هم نه راتلی. نو د هغو خلکو هم خپله په دې اعتراف کوي چې په دغه نظام کې مادي ګټې هم نه دي خوندي، مادي ګټې هم د هغو خلکو نه وي خوندي. نو خو خاطر د دې نه وي خوندي چې هلته نظام یو قسم په اصطلاح باندې خپله ګډوډي موجوده وه، شتون نظام نه دی، یعنې نظام نه و بیخي سړی ووایي. اوس الحمدلله یو پله خو نظام بیا د اسلام په رڼا کې فیصلې د اسلامي عدالت له مخې. په اسلامي عدالت کې د چا ډنګر تور سپین عرب عجم واکمن بې واکه هیڅ فرق نشته. د اسلامي عدالت په وړاندې د یو ملک رهبر وي، که د ولایت مشر وي، که د ولسوالۍ مشر وي، او که د په یو لیرې پراته غره کې د یو 5 میږو د بل د میږو چوپان وي، د حق د طلب او د حق د ورکړې په هکله هیڅ فرق نشته. کوم شی چې د چا ملکیت هغه ته به رسېږي. نو مادي ګټې په اسلام کې خوندي دي، او دا اسلامي نظام دی. خلقو ته په مادي لحاظ هم امارت چې دی هغه الحمدلله تر جمهوریت ډېر ګټمن. بل دا چې په امارت کې امنیت راغلی دی، دا ښکاره خبره ده چې هر څوک خپل مادي او اقتصادي پرمختګ د امنیت پر وړاندې کولی شي. امنیت نه سړی نه تجارت کولی شي، نه کسب و حرفت کولی شي، نه مالداري او زراعت کولی شي. د تولید منابع یا په اصطلاح باندې سړی ووایي چې د لاسته راوړنې هغه سرچینې چې دي، مالی سرچینې، مادي سرچینې، دغه شیان دي. تجارت دی، کرهڼه او مالداري ده، او کسب و کار چې کارخانې او دغې په شمول کې راځي. نو یو چا نه کارخانه جوړولی سوله، تولید خونه نه سو جوړولی په اصطلاح باندې، نه چا تجارت خونه جوړولی سو، داسې تجارت خونه چې دی پکې ازاد وي، خپل حقوق پکې خوندي وویني، ځکه امنیت نه و. اوس الحمدلله موږ دا هلمند کې یو مثال وایم.
موږ په هلمند کې یوه دانه د پنبو فابریکه درلودل د ظاهرشاه په وخت کې جوړه سوې وه. د کار کچه دغه ځای ته راورسېده چې دغه فابریکه وتړل سول. د ولایت کول په د جمهوریت په اخري 3 کالو کې دا ګول وګرځېده. مامورین د دولت څخه معاش غوښتي، معاش یې ورته کار نه دی کړی. چې معاش ورکوي نو خو د ولس د پیسو څخه ورکوي، په اصطلاح باندې هغه د کفارو څخه راغلي پیسو څخه به ورکوي. خپله فابریکې دومره تولید نه درلود چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي. اوس فعلا په هلمند کې موږ تقریبا 42 فابریکې وړم کال چې زه د یو فابریکې په پرانیست غونډه کې هلته د مېلمه په حیثیت وم، هغه 42مه فابریکه وه چې موږ پرانیستله، د پنبو فابریکې یوازې. چې ما حتی به دا لا ورته ویل مال دونه ډېر یوازې د پنبو د مه جوړوي، تاسې نور هم جوړ کړي، الله دې خیر کړي. تجاران اوس خو موقع مساعده ده، د دې پر ځای چې یوازې د پنبو د علاجي ماشینان راوړي چې مالوچ پنبه کوي یا په اصطلاح باندې ګاټ جوړ کړي یا یوازې کنجاره او غوړي تولید کړي چې دا د پنبو تولید دي. په ځای د دې پنبو څخه نور شیان جوړ کړي، کاغذ جوړ کړي، ټوکر جوړ کړي، تار جوړ کړي. داسې کار ځینې واخلي چې هغه د ولس دپاره هم یو کار سي او څه دپاره هم پرمختګ سي او د رکود سره مخ نه شي. دا فابریکې چې مال ډېرې سي بیا داسې نه چې ودرېږي ځینې. نو دا مې داسې ویل چې د امنیت فایده دا ده چې اوس 42 فابریکې موږ لرو، هغه وخت مو یوه نه درلودل، اوس 42 لرو. نو مادي لحاظ باندې به د امنیت ګټه تر دې نوره څرګنده چیرې وي. دا ډول په هر بخش کې وګورو. دغه لښکرګاه پخوا ټول ګرد لښکرګاه 1000 موټره د ورځې واردین نه درلودله. اوس په یو ساعت کې تر 1000 موټره پر دارود پله چې ورته ودرې شمارې سړی کولی چې په یو ساعت کې 1000 موټره شمار کړي. دارود پر پله باندې چې راځي دا چې نورې لارې لښکرګاه ته را روان دي، د هغو لارې څونه خلک راځي او بیا د دې خوا چې روان دي څومره شان وړي. دا زه خپل د ځان سره یو ریسرچ کوم روزه چې ګورم په سړکونو باندې دا خوا څونه موټران را روان دي، بیا د دې خوا یې څنګه لوډ باري، دومره کاروبار دا دی روان دی الحمدلله. نو په مادي لحاظ هم اسلامي نظام تر جمهوري ډیر مخته دی، ځکه چې امنیت دی، په امنیت کې اقتصاد او ژوند پرمختګ کوي. ډیره زیاته مننه کو شیخ صاحب. نو مولوي صاحب ستاسو پیغام مو اورو، بیا مخه شو کوو د خپرونې وروستۍ شیبې. پیغام مو دا دی ټول ولس ته، ټول متدین ولس ته موږ دا پیغام دی چې د امارت ملاتړ وکړي، د امارت و شاته ودرېږي. دا هغه کسان دي چې ستاسو رهنمایان کسان دي، دا ستاسو رهبران کسان دي، دا هغه کسان دي چې ستاسو په مالی او په بدني په هر څه کومک باندې الله جل جلاله و دې ځای ته را رسولي دي. اولین د الله جل جلاله نصرت دی، او د نصرت د الله نه وروسته بیا ستاسو هغه کومکونه دي چې مالی کومک مو ورسره کاوه، ځای مو ورکاوه، پټنځای مو ورکاوه، کومک مو د مال ورسره کاوه، د ډوډۍ کومک مو ورسره کاوه. حتی په هر لار باندې چې وای د کفارو د دې سرکشو ظالمانو په مقابل کې ټول ولس لکه څنګه چې مخکې د دې امارت د مشرانو د کشرانو د ټولو وشاته چې ولاړو په خاطر د دې چې دا اسلام دی، دا د اسلام د لپاره خدمت کوي، دا د دین د لپاره خدمت کوي، دا د قرآن د لپاره خدمت کوي. نو اوس هم داسې ورته ودرېږي، اوس هم دا هغه کسان دي چې دا د الله جل جلاله د دین د پرمختګ د لپاره اوس هم خدمت کوي، او د الله جل جلاله د هغه قرآن د قوانینو د لپاره چې په دې افغانستان کې جاری سي، او په دې افغانستان کې ټول زموږ هر څه د قرآن په قانون د قرآن په نورا کې خلاصي. ډیره مننه شیخ صاحب، تاسو پیغام اور بیا مخه شو. زما یو لنډ پیغام دی ټول ولس ته دی. هغه دا دی چې هر فیصله د واقعیت پر بنیاد وکړئ. د پښتو متل دی چا درته ویل چې غوږ دې سپي وي ته خپل غوږ وګوره. د زموږ خلک عموما دغه غربي رسنیو او دا رقم د سوشل میډیا څخه د غلط تاثر په تقاضا خود سره پیسې بس اله افواهات نشرول، یو ویډیو لیدلې هغه جوړه شوې سختګي ویډیو درواغ شي پورته شوی، پر هغه عقیده کول او بیا ټینګار باندې کول. د دې شان څخه د ډیر پریز وکي، ځکه چې دا بدګماني ده او دا بې ځایه ده. خدای پاک وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. دا اوریدل، لیدل او زړه د دې ټولو مسؤلیت سته، د دې پوښتنه سته. باید هغه څه سړی ووایي، پر هغه څه باور وکړي چې په خپلو سترګو یې ولیدل، په خپلو غوږو یې واورېدل، مشاهده دې وشي وه. دا په افواهاتو باندې فیصلې نه کوي. دی هر یو چې فیصله کوي د امارت پاک له باندې غلطه فیصله کوي.
دی د خپل فیسبوک ګل کې غربي راډیو دی بند کې را دي سي ودي ګوري کې په واقعیت کې په امارت کې نقصان لیدلی او بیا حلار علماو نه کول سی خبر مردس نه د ملایکه دي انسانان دي خامخا به غلطي کې خود دې لپاره لار خلاص ته شکایت دفتر سته شورای علما سته مشران سته نور روحانيين او متنفذين سته کول شي مسؤلین ته مخامخ خبره وکي نو زه زما د پیغام خلاصه ده چې په پټو سترګو د بل په تقلید د پردي رادیوګانو د پردي ټلویزیونانو پردي انټرنیټ د لارې څخه دي د امارت پاک لبني غلطه فیصله څوک نه کوي خپل ځام دي خوندي کې خپل مسؤلیت دي متوجي سي ډیره زیاته مننه کو قدرمن اوریدونکو د ونی باس خبرونه لپاره بل سوي وخت هم دومره د قدرمن ملمنو او ګران اوریدونکو څخه ډیره مننه کوم چې تر دې مهاله پرې عملتیا را سره وکړه پر مهربان الله مسپارو